ګرانو دوستانو ملګرو، لکه څنګه چې موږ او تاسې د انټرچینج کتاب له مخکې نه پیل کړی دی، خو د بعضو مشکلاتو په اساس باندې ما یو څه لږ غیر نظري واخیستی. نو راځو موږ او تاسې خپل درس د انټرچینج سیسټم د اووم یونټ څخه پیل کوو چې موږ او تاسې په تېر درسونو کې تر شپږم یونټ پورې درس ویلی دی. نو راځو عنوان ته، ټایټل دی، هیډلاین ته Does it have a view؟ آیا دا لیدلوری لري؟ آیا کوم لیدلوری لري یا مناظره لري؟ snapshot lesson and practice وای تاسې غوږ شئ او تمرین وکئ. یو دلته هاوس دی او بل اپارټمنټ دی. موږ او تاسې په دې منځ کې یو توپیر کولی شو چې اپارټمان چې شته وای او هاوس چې شته وای. نو روزو لومړی په هاوس کې کوم اطاقونه کوم رومونه به دا کې موجود وي. رومز کې لومړی دا سټیر خو تاسې پېژنئ چې ویل کېږي زنې ته. خلک چې پاس پېسې ته ورخیږي یا ځینې خلک ورته اندرپایه هم وایي. باتروم ویل کېږي تشناب ته. کلوزیټ داسې الماري چې پاکې سامان ایښودل کېږي. او بیډروم خو تاسې پېژنئ چې د خوب کوټې ته ویل کېږي. بل دا بیډروم هم ورته وایي، هال ته لار ته وایي. صحیح ده. بیډرومز کلوزیټ دا به کې خپل منظرې دي. په سیکنډ فلور کې یارډ موجود دی، فرست فلور کې د شیان موجود دي. لکه مثال سټیر د لیوینګ روم د اوسېدلو ځای، کچن، اشپزخانه، ډاینینګ روم د خوراک کوټه، لانډري روم ښه کوټې ته وایي چې په هغه کې خلک لوښي سامان مینځي. او ګراج تاسې خپله پېژنئ چې ګراج ته وایي. نو راځو اپارټمان ته. اپارټمان کې بیډروم وي، د خوب کوټه وي، باتروم تشناب وي، کلوزیټ الماري هم موجوده وي، ډاینینګ روم د خوراک کوټه وي، کچن وي، اینډ الیویټر خو تاسې پېژنئ چې خلک کله یو منزل څخه بل منزل ته خیږي دوی الیویټر استعمالوي، یعنی لیفټ او لیوینګ روم. نو لاندې راځو. مای اپارټمنټ، مای نیو اپارټمنټ، زما نوی اپارتمان. ګیز لیسن اینډ پریکټس وایي تاسې غوږ ونیسئ او تمرین وکئ. لینډا او کریس دوه کسان دي چې دوی خپل منځ کې د یو نوي کور په اړه خبرې کوي. ګیز واټ وایي فکر وکړه. I have a new apartment چې زه یو نوی اپارتمان لرم. کریس ورته وایي that's great، ډېره ښه خبره ده. What's it like؟ څه رقم ته دی؟ څه ډول دی؟ لینډا ورته وایي it's really nice، واقعا ښکلی دی. کریس بیا ورته وایي is it big؟ is it very big؟ آیا ډېر لوی دی؟ لینډا ورته وایي well it has a big living room، یوه لویه د خوب کوټه لري، اوسېدلو کوټه لري. ا بیډروم یوه د خوب کوټه، ا باتروم یو تشناب لري، اینډ ا کچن او یوه اشپزخانه لري. نایس، ښه ده، ډېره ښه ده یا ډېر ښه. ډو یو لیو ډاون ټاون؟ آیا ته د ښار څخه لرې اوسېږې؟ دی ورته وایي لینډا نو آی ډونټ، نه، آی لیو نیر د یونیورسټي، زه پوهنتون ته نږدې اوسېږم. کریس ورته وایي does it have a view؟ آیا دغه ستا چې کوم کور اخیستی دی دغه کوم لیدلوری لري؟ yes it does، هو لري یې. it has a great view of another building apartment، دا د یو بل اپارتمان یو ډېر ښکلی لیدلوری لري. نو راځو فوکس ګرامر ته. سمپل پریزنټ شارټ آنسر، په حال زمانه کې لنډ ځوابونه. do you live an apartment؟ آیا تاسې په اپارتمان کې اوسېږئ؟ yes I do، او که نه اوسېږئ no I don't. yes no questions هغه پوښتنو ته ویل کېږي چې هغه تشریحاتو ته ضرورت نه لري، یوازې په yes او no سره ځواب کېږي. do the bedrooms have windows؟ آیا د خوب کوټې یا اطاقونه یې کړکۍ لري؟ که یې لري یې yes they do، هو لري یې. که یې نه لري no they don't، نه یې لري. does Chris live in a house؟ آیا کریس په یو کور کې اوسېږي؟ yes he does، no he doesn't. does the house have a yard؟ آیا دغه کور انګړ لري؟ که یې لري yes it does، که یې نه لري no it doesn't. لاندې راځي وایي complete the conversation، تاسې دغه خبرې اترې بشپړې کړئ. then practice with a partner، بیا تاسې د یو ملګري سره پر دې باندې تمرین وکړئ. لکه مثال دلته یو سوال جوړ دی چې do you live an apartment؟ آیا تاسې په یو اپارتمان کې اوسېږئ؟ که اوسېږئ
yes I am. I live in a house. زه په یو no ګوره دلته وایي no I don't نه I live in a house. زه په یو کور کې اوسېږم. لینده به ته وایي does it have a yard. آیا ستا کور انګړ لري؟ کریس ورته وایي yes it has. هو لري. does that sound nice. ښه خبره ده. so do you live alone. آیا ته یوازې اوسېږې؟ کریس ورته وایي no I don't. I live with my parents. زه د خپل مور او پلار سره ژوند کوم. د بیا ورته وایي چې do you have any brother or sister. do you have any brother or sister. آیا ته کومې خورګانې او ورورګان یا وروڼه لرې؟ دی ورته yes I do. I have 4 sisters. زه 4 خورګانې لرم. really رښتیا وایي. how many have any. do your house have many bedrooms. آیا ستاسې کور ډېر د خوب کوټې لري؟ yes it has. که لري yes it has 4 لري. do you have your own bedrooms. آیا ته خپله د خوب کوټه لرې؟ yes زه یې لرم. yes I have. I'm really lucky. زه ډېر خوشبخته یم. نو لاندې ته چې peer work تاسې جوړیز کار وکړئ. read the conversation. تاسې دغه محاوره ولولئ. in part A again په اوله برخه کې بیا ask and answer questions. تاسې بیا دغه پوښتنې ځوابات د کریس په اړه ترسره کړئ. does he live in apartment. آیا هغه په اپارتمان کې اوسېږي؟ does his house have a yard. آیا د هغه کور انګړ لري؟ does he live alone. آیا هغه یوازې اوسېږي؟ does he live his own rooms. آیا هغه په خپله اطاق لري؟ نو وایي peer work تاسې جوړیز کار وکړئ. write 5 questions. تاسې 5 پوښتنې ولیکئ to ask your partner about his or her home. چې تاسې د هغې یا د هغه د کور په اړه پوښتنې وکړئ. then ask and answer questions. the question. بیا تاسې سوال او ځواب مطرح کړئ. لکه دلته وایي it has just 1 room. دا فقط یو اطاق لري یا یوه کوټه لري. listen to 4 peoples. تاسې 4 کسونو ته غوږ شئ. describe their house. چې دوی خپل کورونه تشریح کوي. number the picture from 1 to 4. تاسې له اول تصویر څخه تر 4 پورې ورته شمېره کېږدئ. لکه اوس راځو فرنیچر ته. یعنې هر هغه شیان چې له لرګیو څخه جوړ وي او په کورونو کې استعمال کېږي. کړکۍ، داړې، دروازې. everything that we use in our house is called furniture. دغه ته فرنیچر وایي. آرام چیر ویل کېږي دغه چوکیو ته چې خلک پرې لاس ږدي. سټیو وایي دغه بخارۍ ته. او کارټون means پردې that we use to cover the windows. چې موږ د دې لپاره استعمال کوو چې کړکۍ پرې بند کړو او یو طرف ته شي. pictures خو تاسې پېژنئ. تصویران. bench کټ. table میز. coffee table هغه ټیبل that we use to put cup on the table when we drink tea. کله چې موږ چای څښو موږ دا رنګ استعمالوو. micro oven دغه تنور ته وایي. refrigerator خو تاسې هم پېژنئ. lamps هم پېژنئ and sofa هم پېژنئ. desk میز. book case د کتابونو هغه الماري. صحیح ده چې دا موږ تاسې ډېر کله we often see this kind of bookcase in the library or an official office. یا په رسمي دفترونو کې وینو. dresser چې هغه زیاتې هغه ولري دا ډول. او چیر خو تاسې پېژنئ چې چوکۍ ته وایي. mirror آینه. rug آینه. rug مانه قالین. ټي وي. cupboard. so which room have the things in part A. وایي کومه کوټې هغه شیان لري چې په هغه اوله برخه کې دي. complete the chart. تاسې دغه چارټ بشپړ کړئ. group work. په ګروپ کې کار وکړئ. what furniture is in your house. تاسو په کور کې کوم فرنیچر شته؟ or apartment یا په اپارتمان کې. tell your classmate ته وایه. so my living room has a sofa, rug, etc. نو دغه وه د نن ورځې خوندوره خپرونه چې موږ تاسې سره وړاندې کړله. تر راتلونکي خپرونې پورې زه تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. تاسې زما په چینل کې خامخا ګډون وکړئ تر څو وکولی شئ په اسانۍ سره انګلیسي ډېر شیان زده کړئ.